السلام علیکم ملګرو د سیادت کارت کومه 10 لک روپۍ چې دي نو په هغه کې به اوس 4 لک روپۍ چې دي سولر سیستم ته ځي سولر پلانټ ته به ځي چې تاسو ته مکمل بجلی درکوي که نه د نورې بجلۍ ته به هم تاسو ضرورت نه راځي ملګرو مکمل ویډیو را سره وګورئ او ډېره خوشخبرۍ خبر ده ویډیو را سره مکمل د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نورو پښتنو ته هم ورسي ملګرو تاسو ته پته ده په یو څو ورځو نه روان دي په دې سوشل میډیا 2-3 ورځې وشوې که نه چې روان دي چې دا خبره چلیږي یار چې دا کومه سیادت کارت دا 10 لک روپۍ چې دي نو دې 4 لک روپۍ دې موږ له راکړي چې موږ پرې ځانه سولر پلانټ ولګوو ملګرو تاسو ته ښه پته ده د پاکستان د بجلۍ چې په مخه کله احتجاجونه کوي کله بجلۍ نه وي په مخه او ګرمۍ تاسو ته پته ده ډېره زیاته ګرمي ده نو عوام یو غټ سوچ وکړو ملګرو ټولو عوام زموږ د خیبر پښتونخوا عوام سوچ وکړو که نه او ټولو پښتنو چې موږ له یو داسې سیستم پکار دی چې موږ ته بجلۍ راکوي لکه هغه بیا دا سیستم وکړو که نه ملګرو چې سیادت کارت باندې کومه 10 لک روپۍ دي نو په دې کې د 4 لک روپۍ موږ له راکړي که نه چې موږ پرې ځانه سولر پلانټ ولګوو او دا 6 لک روپۍ چې دي که نه چې کله موږ بیماران شو ملګرو نو موږ ته به پکې علاج کېږي زما ټولو ته خواست دی یار چې کمنټ وکړئ چې آیا دا خبره ټیک ده که نه ده چې ټول تاسو ته 4 لک روپۍ میلاو شي که نه تاسو پرې سولر پلانټ ولګوئ که نه چې د بجلۍ دا مسله سریبوده ختم شي نه به څوک احتجاج کوي نه به څوک نه وایي چې دا بجلۍ نشته او دا خرابه ده او دا مسلې به پکې نه وي که نه نو دا ډېره ښه خبره ده که نه چې په هر شناختي کارت باندې تاسو ته پته ده چې 10 لک روپۍ دي که نه او تقریبا چې 6 لک روپۍ تاسو ته پاتې شي تاسو به پرې علاج کېږي په سیادت کارت باندې او د 4 لک روپۍ چې دي که نه نو هغه به تاسو ته میلاو شي او تاسو ته به څه کېږي سولر پلانټ به پرې تاسو ولګوئ سولر سیستم به پرې تاسو ولګوئ نو آیا تاسو له پکار ده تاسو خوښه ده نو ضرور کمنټ وکړئ که نه او زما ټولو ته خواست دی چې یار دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ که نه چې نور پښتانه دې هم خبر شي او ریکویسټ دی چې موږ علي امین ګنډاپور ته د خپل خبر ورسوو که نه چې علي امین ګنډاپور ته د خپله مسله ورسوو ځکه چې هغه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی موږ ورته د بجلۍ مسله رسوله نو بجلۍ مسله یې خو حل کړې ده خو لږه خو خامخا د بجلۍ مسله بیا هم خرابېږي خو دې چې سولر سیستم موږ ته ولګي که نه نو موږ ته به په مخه دا مسله نه وي چې یا بجلۍ شته یا بجلی نشته ده اله بجلی رااله ولا بجلی لاړه دا قصه به ختم شي نو زما ټول ته خواست چې یو کمنټ وکړئ یا ډېره ښه خبره ده پر سوشل میډیا باندې ډېره چلیږي ما ویل چې تاسو سره هم ویډیو شریکه کړم او د نورو ملګرو سره شیر